علي خان پسې نن خبرې کوي چې علي خان لاندې ولی خان باندې د علي خان تپوس وکړه راشه په شرپو کې تپوس اګوره ملګرو چې کله هم صادق د سوپیان د پاره د چندې اعلان وکړو ویډیو جوړ کړه بیا په هغه باندې علي خان راپاسې دو خپه شو چې یاره زمونږ د واینس په دنیا کې دا قسمه حرکات نه دی کول پکار دا قسمه چندې نه دی غوښتل پکار دې سره زمونږ ویلیو خرابېږي بیا په دغه خبره صادق له ډېره غوسه ورغله ډېر کار ورغلو صادق یو ویډیو جوړ کړه په هغې کې ډېرې سختې خبرې وکړې او داسې قسمه الفاظ استعمال کو چې په هغه باندې او ټول مینوال د علي خان مینوال خپه شو اوس اسلم راپاسېدو اسلم تاسو پیژنئ چې دا هم د صادق چرسه د واینس کې صادق سره کار کوي او اوس یې ځان له واینس جوړ کړی دی په دې در سره خبره کوم دې څه ویلي دي بیا صادق څه جواب ورکړی دی بیا علي څه جواب ورکړی دی دا ټول معلومات در سره نننۍ ویډیو کې شیر کوم ویډیو تر اخره را سره وګورئ ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ ګوره اسلم امدا خبره کړې ده چې علي خان یو خان دی داغه خانان دي داغه چې کوم کاروبار وګوره داغه چې کوم پراپرټي کور وګوره ډېر په غټه سطح باندې دی یوټیوب ته ضرورت هم نشته وګوره اسلم ته دا خبرې نه دی کول پکار علي او صادق جنگول نه دی پکار د دواړه ملګری دي د لسو کالو نه یو بل سره کار کوي پکار دا دی دې کې جوړو کې دې کې خیرخوا